پکې چې کومه دی دا چاړی دی او دا خو نه پوهېږي جاړي دا ماته وایي چې هله روټۍ راکړه نو وروره نه زه به څه ورکوم دې ته دی که نه روټۍ غواړي پیزار غواړي بستره غواړي دا شته نه په دې وجه دا جاړي. بیګا را سره یو زنانه رابطه کړې وه چېرې 15-20 ورځې وشوې په کور کې خو سالن نه دی پخ کړی کله وچه خورو او کله چای سره خورو. زمونږ پښتنو وروڼو د خوراکۍ دپاره مدد کړی دی دا راشن تیارومه او وړه مې هم هغه زنانه خواله ځو ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا ویډیو راسره مخکې شیر کړي. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربانه دی. ملګرو امتیاز کمر یم موجود یم په ادینا کلي کې. بیګا مونږ سره یو خورۍ رابطه کړې وه چې 25 ورځې وشوې چې کور کې سالن نه دی پوخ شوی کله چای سره خورو کله وچه خورو نو راغلی ما نن دې خورۍ خواله. خورۍ تاسو مونږ سره بیګا رابطه کړې وه دا څه مسله وه؟ دا روره مسله دغه دی چې 3 میاشتې وشوې زمونږ نه سالن او نه څه او نه څه بس که څوک راوړي یا وي وخورو کني نه هر ودشي دا بچي مې 3 بچي م دي یوه لور مې پکې چې کومه دی دا چاړی دی او دا خو نه پوهېږي جاړي دا ماته وایي چې هله روټۍ راکړه نو وروره نه زه به څه ورکوم دې ته همداسې دا هلک دی دا جینۍ دی سکولونو ته ځي نو روټۍ چای درک نه وي وروره زه به دې ته څه ورکوم. دا څومره وخت وشو چې دا تاسو وایئ چې یاره سالن نه دی دغه شوي؟ وروره 3 میاشتې ښې وشوې چې نشته دی او نشته دی. وروره چې خاوند مې کم دی هغه ناجوړه دی د تریخې اپریشن یې کړی دی وهمي دی او مسله دا دی هغه چې څه وګټي په پېښور کې دی دیاړمار دی په ځان ولګوي نو مونږ ته د دې وجې څه نه وي چې مونږ بچو ته ورکو وخوري بس داسې نه هر کله وده شي. خورۍ دا راشن خو تاسو ته مونږ راورسو ملګرو پکې مدد وکړو اوس څه خوشحاله یې؟ بس وروره الله دې اجر ورکړي تا ته هم دې ته هم الله دې دې نه ډېر وس ورکړي چې زمونږ خوارو غوندې خوارو څه مدد کوي. وروره خورۍ اوس تاسو ته د څه ضرورت دی؟ وروره مونږ ته اوس د بچو مې کپړې نشته پیزار نشته او بړستنې نشته توشکې نشته یخني دی چې دې ته زه واچم دا پکې وده شي نو مونږ ته اوس دا مسله دی چې توشکې نشته بړستن نشته بالښت نشته او د دې هېڅ هم نشته پلار یې نه جوړه دی نو زه به کم ځای نه ورته وکړم دې ته. وروره چې کم دی دکاندار چې کم دی 10,000 قرض دی په مونږ سره شته نه چې ورکو بس د دې وجې نه بس مونږ څه وکړو نوره خرچه راکوي نه نو بس مونږ پاتې راغلي ورته. خورۍ ستا د نور وروڼو مدد کړی دی او مدد به کوي انشاءالله ستا دا پیغام ورته مونږ ږدو. چې دي څو دي؟ 3 دي وروره 3 دي 2 مې جنکۍ دي یو هلک دی. د هلک څومره عمر دی او څه کار کوي؟ هلک د 13 کالو دی اتم جماعت کې دی او سرکاري سکول وایي. اتم کې چې سبق وي نو بیا خو عمر به یې کم وي دغه 14-15 کاله به وي. وروره زه داسې نه پوهېږم تعلیم مې شته نه چې اتم کې سبق وي او اتم کې دی دغه یو زوی دی ښه خیر دی وروره دې ماشوم له ماله څه کار روزګار روان کوي چولې مولې 10-20 روپۍ به راوړي زمونږ به څه کار پې کېږي دونه انشاءالله دله به مونږ ستاسو په دې کلي کې څه روزګار شروع کړو که هغه د چولو وي که د سبزۍ نو مازدیسار کې به سکول ته ځي او مازدیګر کې به د خپل کار کوي تاله به 100-200 روپۍ راوړي. خورۍ دا وختي دا یو ماشومه چې کم ده نو دې جړلو زما حال دا لیونی ده او که نه څه مسله ده؟ دا وروره چاړه دی په څه پوهېږي نه چاړی دی که نه روټۍ غواړي پیزار غواړي بستره غواړي دا شته نه په دې وجه دا جاړي. امتیاز کمر راته چې کم راشن راوړو مونږ پوه کړو نوره ټولو وروڼو ته زمونږ دواګانې دي چې چا مونږ سره مدد کړی دی الله دې ډېره ورکړي. مینهوالو په دې کټ کې دا بسترې چې کومې تاسو ته ښکاري نو دا څادرې دي په دې سخته سړځۍ کې د دې د وینا مطابق چې مونږ په دې کې شپه تېرو بس ګران وخت دی الله دې رحم وکړي. قدرمندو د الله تعالی په فضل او کرم سره او ستاسو د تعاون او د دعاګانو په نتیجه کې زه یو ځل بیا رالم دې کور ته 2-3 بسترې مې را په مخه کړي دي وایم چې دا ماشومان او دا خوراکۍ زما نور شپې په سړځۍ کې تېرې نه کړي
او ان شاء الله دی له به څه کار روانو څه روزګار به ورله روانو چې دی په خپل ژوند تېري د چا محتاجه نه وي. ملګرو دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ.